په ټیک ټاک کې به تاسو د یو کې والا اکاونټ څنګه جوړوئ؟ یعنې که تاسو غواړئ چې زه د ځان لپاره یو اس ای والا اکاونټ جوړ کړم، نو اوس تاسو دغه شانتې ځان لپاره یو کې والا اکاونټ هم جوړولی شئ چې په هغې کې تاسو ارنینګ پکې کولی شئ، پیسې ګټلی شئ په مونټایزیشن باندې، یعنې په ویډیو اپلوډ کولو چې کله مونټایز شي تاسو ترې پیسې هم ګټلی شئ. د دغه نه علاوه په دې کې د لایو اپشن هم آن کېږي، تاسو به د چا لایو هم کتلی شئ او تاسو به پخپله هم لایو تللی شئ. د یو کې اکاونټ فایده څه ده؟ په یو کې اکاونټ کې دا مسله وي چې په دې کې ویوز په اسانۍ سره راځي به نسبت د یو اس اکاونټ. اوس څنګه به کېږي؟ د یو کې اکاونټ به تاسو په خپل موبایل کې د ټیک ټاک دپاره څنګه جوړوئ؟ یو ډېر زیات اسان کار دی چې هغه به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښیم. دغه دپاره زه د موبایل سکرین طرف ته او د ټیک ټاک د یو کې اکاونټ جوړولو اے ټو زیډ مکمل طریقه زده کوو. سټیپ بای سټیپ ویډیو ګورئ، سپاټ پکې مس کوئ مه او مه سکیپ کوئ، صحیح ده؟ ځکه چې بیا تاسو ته هر څه پته لګي او تاسو په یو کلیک سره دغه اکاونټ ځان لپاره جوړ کړئ. څنګه به کېږي؟ زه موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه زده کوو. دغه نه مخکې تاسو که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. که تاسو د ټیک ټاک یو کې والا اکاونټ جوړوئ، د هغې دپاره به تاسو کې راوشي په خپل موبایل کې به ګوګل لوړوئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیکینګ ورلډ. په دې سکرین تاسو ته ښکاري دغه شانتې یو ځای به تاسو ټیکینګ ورلډ ولیکئ او دا به سرچ کوئ. چې کله تاسو سرچ کوئ تاسو به دا ویب سایټ راولي ټیکینګ.com. تاسو به څه وکړئ؟ په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه تاسو په دې کلیک واخلئ لږ ښکته به راشئ، دا سرچ اپشن به ووهئ او دلته به تاسو ولیکئ ټیک ټاک، دغه شانتې بیا به سپیس ورکئ، بیا به یو کې ولیکئ، سیده بیا به تاسو وکړئ دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم سرچ کوئ لږ ښکته به راشئ، دا تصویر به تاسو سره واخلي کریټ یو کې ټیک ټاک اکاونټ ان پاکستان. تاسو به څه وکړئ؟ لږ ښکته به راشئ او په دې کنټینیو اپشن به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دغه اپشن کلیک واخلئ، چې څنګه هم تاسو په کنټینیو اپشن کلیک واخلئ، بالکل ویښ ته به راشئ، دا ډاونلوډ اپشن دی، په دې ډاونلوډ اپشن به تاسو کلیک کړئ. څنګه هم چې تاسو په ډاونلوډ اپشن کلیک واخلئ تاسو به دا پیج کولاو شي او په دې کې به تاسو سره دا ټیک ټاک ماسټر راواخلي، صحیح ده؟ تاسو به څه وکړئ؟ دا به ډاونلوډ کړئ، په دې شي به کلیک واخلئ، صحیح ده؟ دا ډاونلوډ ایکن چې کوم دی او دغه شانتې به دا خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډینګ به اوس سټارټ شي په لږ ساعت کې، صحیح ده؟ دا اوکې راواخیستو، په دې اوکې کلیک کړئ. اوس ډاونلوډینګ د موږ سره سټارټ شو، صحیح شو؟ څنګه هم چې تاسو دا اپ ډاونلوډ کړئ د ټولو نه اول خو تاسو سره په موبایل کې چې کوم د ټیک ټاک اپ وي هغه به تاسو لرې کړئ، ان انسټال به کړئ. چې کله هم تاسو دې ډاونلوډ کړئ دی به انسټال کړئ، صحیح ده؟ څنګه هم چې تاسو اپ انسټال کړئ دا به اوپن کړئ. چې څنګه هم تاسو اوپن کړئ په دې کې به تاسو صرف دلته یو سیټینګ کوئ، صحیح ده؟ دا اګری اینډ کنټینیو ووهئ، دا اګری کوئ، صحیح ده؟ ګورئ بیا به تاسو دلته دا یو سیټینګ کوئ، کوم ځای کې دی؟ دا به ووهئ، دا یې موډ سیټینګ. تاسو به څه وکړئ؟ په دې به کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په موډ سیټینګ کلیک واخلئ په دې کې مختلف اپشنونه راواخلئ، نو دې کې به تاسو دا اولنی اپشن نه دی چینج کنټینټ ریجن، په دغه به تاسو کلیک واخلئ. په دې کې به اوس تاسو یو کې سلیکټ کړئ، صحیح ده؟ یعنې اوس مونږ یو کې اکاونټ جوړو نو مونږ به دلته یونایټډ کینګډم سلیکټ کړو، صحیح شو؟ دا سلیکټ شو، بیک به شو دغه شانتې او بیا به دلته تاسو وکړئ ګو بیک به شئ. دا اوس مونږ سره یونایټډ کینګډم شو، یعنې یو کې والا ټیک ټاک شو، صحیح ده؟ کلوز باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو په دې سکیپ کلیک کړئ. دا اوس مونږ سره دغه ټیک ټاک یو کې والا چې دی اوپن شو، صحیح شو؟ اوس به تاسو وکړئ را به شئ په دې پروفایل به کلیک کړئ. دلته اوس تاسو په موبایل کې چې کوم جیمیل آیډیانې وي، صحیح ده؟ تاسو په هغې سره اکاونټ جوړوئ. تاسو بیا د یو کې والا صحیح اکاونټ جوړېږي، صحیح ده؟ دلته به تاسو په دې ساین اپ کلیک کړئ. څنګه هم چې تاسو په ساین اپ باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ته دوه درې اپشنونه درکوي، صحیح ده؟ دلته راوي یوز فون اور ایمیل، په دې کې تاسو نمبر او ایمیل استعمالولی شئ، خو زه چې تاسو ته کومه طریقه ښیم هغه به دا وي تاسو به په دې ګوګل باندې کلیک کوئ. ستاسو په موبایل کې به جیمیل تیار پروت وي، صحیح ده؟ یا به جوړ کړئ په کوم چې تاسو د یو کې والا اکاونټ جوړوئ. تاسو د دې ځای نه هم ایمیل ورکولی شئ خو هغې کې اکثر مسلې پیدا کېږي، نو تاسو به ډایرکټ د دې ځای نه په دې ګوګل باندې کلیک واخلئ او ستاسو چې کوم جیمیل آی ډي وي چې په هغې ټیک ټاک اکاونټ نه وي جوړ شوی هغه به تاسو سلیکټ کړئ او په هغې به دلته دغه شانتې اکاونټ رجسټر کړئ. چې څنګه هم په دې کلیک واخلئ دلته به ستاسو ټول جیمیل آیډیانې شو شي، صحیح ده؟ په کوم چې اکاونټ نه وي جوړ شوی په هغه جیمیل به کلیک کړئ، بیا په کنټینیو کلیک کړئ. ګورئ اټومیټک په اوس زموږ ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه ساین ان شي، صحیح ده؟ لاګین به شي. ګورئ دلته به صرف تاسو بیا ډیټ اف برث سلیکټ کړئ خو د 18 سال نه به په کمه نه سلیکټ کوئ، صحیح ده؟ په بره نو دا اوس موږ سلیکټ کړو، بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ، اوکې به یې کوئ، بیا په نیکسټ کلیک کړئ. دا دې اوس په اکاونټ زموږ ډایرکټ لاګین شي.
اوس ګورئ زموږ ټیک ټاک اکاونټ چې دی کریټ شو صحیح ده دلته موږ ته د لایو آپشن هم راوایسته یعنې په دې موږ د بل چا لایو کتلی شو اوس زموږ فالوور کم دی چې کله فالوور 1000 پوره شي نو بیا موږ د دې ځای نه په خپله هم لایو تللی شو صحیح ده او په دې ایپ کې به تاسو سره اپډیټ دا مسلې نه راځي بیا به تاسو څه وکئ را به شئ په دې پروفایل به کلیک کوئ په پروفایل چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو خپل کوم یوزر نیم دا چې دا به تاسو د دې ایډیټ پروفایل نه چینج کړئ تصویر دا ورته ایډ کړئ صحیح ده بیا به تاسو وکړئ را به شئ په دې 3 ډاټ په کلیک کوئ دلته به تاسو په دې کریټر ټول کلیک کوئ څنګه چې تاسو په دې کلیک کوئ ګورئ دا ټیک ټاک بیټا پروګرام هر څه چې دي راغستی شوي دي صحیح ده اپشنونه چې دي که نه دا ټول په دې کې اوس راغله صحیح ده د نه علاوه تاسو بیک راشئ اوس تاسو خو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو خو د دې پاسورډ تاسو ته نه دی معلوم دې لپاره به په دې 3 ډاټ کلیک کوئ په دې سیټینګ اینډ پرایویسي به کلیک کوئ په دې اکاونټ به کلیک کوئ په دې لاندې پاسورډ چې کلیک کوئ ستاسو د جیمیل ته به یو پاسورډ راشي یو کوډ به راشي کوډ ورکړئ بیا ځان لپاره پاسورډ جوړ کړئ دویم تاسو په اکاونټ انفارمیشن کلیک کوئ دلته به تاسو ایمیل باندې کلیک کوئ صحیح د ایمیل اډرس ورکړئ او دغه شانتې به خپل ایمیل چې دی هغه ویریفای کړئ د دې نه علاوه کله چې تاسو دا اکاونټ په دې ټیک ټاک اکاونټ کې جوړ کړو که بیا د دې نه پس تاسو هغه بل د پلی سټور والا ټیک ټاک ډاونلوډ کړئ په هغې کې د اکاونټ لاګین کړئ نو بیا به هم تاسو سره څه مسله نه راځي تاسو سره به د یو کې والي اکاونټ هلته هم شو کېږي صحیح ده خو هلته به هم بیا تاسو دغه شانتې په ګوګل سره لاګین کېږئ نو دغه شانتې تاسو د یو کې والا ټیک ټاک اکاونټ جوړولی شئ که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ همدغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره ښایسته ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ ډېره ډېره مننه د الله په